وام دکاندارا زما مقصد دا دے اے د گاډۍ خاونده اے د سبزی خاونده زوام سبزی خرڅوه خو چې ایمان در نه لاړ نشي ته سبزی خرڅه کې خو چې د ایمان سوداو کې په داسې سبزی کوي څه تا سوچ کړی دی چې دا زه بچو له حلال نفقه ګټم او ماښام وبال په ځان باندې کور ته راوړي ګاک سره ډېره ګزاره کوئ عیوب ورته ښیې الله به په رزق کې برکت ورچي دا فیصلې د برې نه دي دا په دوکو په قسمونو مال نه خرڅېږي حدیث مبارک کې راځي من اقال مسلما اقال الله عسرته یوم القیامه چا چې د یو مسلمان سره اقاله وکړله اے دکاندارانو تاسو ته وام چا چې د یو مسلمان سره اقاله وکړله اقاله څه ته وایي تا نه یو څیز چا واغستو ګاک استعمال کړی نه دی نقصانی کړی نه دی موسم یې تلی نه دی وخت یې ډېر نه دی ایستلی څیز یې درله ورځ دوه کې واپس راوړو تا ته وایي چې زه ستومانه یم دا څیز واپس واله او ما له خپلې پیسې را څیز روغ دی استعمال کړی نه دی موسم یې تلی نه دی تا له خو نقصان نه درکوي اقا څیز واپس راوړو او دا دکاندار ورته وایي چې راکا هو پیسې دی واپس واله سی چل به وشي دکاندارا زوام دکانداری دیم وکړله خو جنت تیم وګټو یوازې دکانداری دی ونه کړله نن جنت تی ورسرم وګټو خو په دې شرط چې دکاندار تی واپسۍ کې پیسې کټ نه کی چې څیزې نقصاني کړی بیا خو ټیک ته نقصاني کړی نه دی او دیته تی پیسې د څه کټ کوي نو چې پیسې تی کټ نه کی او تقریر ورته ونه کی دکاندار خو ورته داسې تقریر وکړي چې هغه غریب بیا ویلی هم نشي چې دا څیز واپس کوم نو چې راوړي که نه د دکاندارانو ته ښه پته ده نو هغه ورته کله وایي دا راله بدل که دا ویلی نشي چې پیسې مې راکه وایي دی قاریږي نو وایي زه بدل یې که راله وایي بدل نه دا د پیسې دي دا واپس واله که بل څیز الی نو ښه که نالی نو ماله دکانداره یو څیز خو درته واپس شو په ظاهره خو ته وایي چې زما نقصان وشو خو زه درته وایم ورځ د قیامت وی رب العالمین فرمایي وایي دا دکاندار به ماله راشي دکاندار ورځ د قیامت د سواړی بازار نه دی ګورې وجاء ربک والملک صفا صفا اسمانونو نه به فرشتې راکوزي شوي د ځمکې په کنارو باندې به ولاړي او منځ کې به انسانان ولاړي او ګیر چاپیره به تې فرشتې ولاړي اقا میدان به یو دا دکاندار به الله وی مال راشي چې مال دا دکاندار راشي او ما سره مخامخ شي زه به ورته وایم ای دکانداره تا له یو ګاک درغلی او تا ورسره اقاله کړې وه شوی څیز دې پې واپس کړی و درته تا پیسې ورکړې وې اقال الله عسرته یوم القیامه ای دکانداره نن زه ستا سره اقاله کومه دا گناهونه دی ټول ما ته روپس کا گناهونه مال راکا اے دکاندار د گناهونو په بدله کې جنت والا زه جنت تا د ګاک سره اقاله کړې وه نو ما ستا سره اقاله وکړه دا څومره لوی فضیلت کاش چې دکاندار په دې عمل کولی تاجر په دې عمل کولی چې زه د ګاک سره اقاله په دې بنیاد کوم چې ما سره به زما رب د گناهونو اقاله کوي څومره لوی سعادت دی نو دکاندار دې کې پروت دی چې څنګه به دې رسوم نو احتیاط وکړو د بل بنده حق را باندې پاتې نشي علما وایي دا یوازې ګورې ناب طول نه ده علما وایي دې کې هر هغه کس داخل دی چې هغه د بل حق ورکولو کې کمی کوي لکه څنګه علما وایي یو سړی دی افسر دی او د ده لاندې نوکران دي او دې ته نه ډیوټي پوره اخلي او تنخوا ورته کم ورکوي دې افسر دې نوکرانو ته حق کم ورکو دې ذمہوار دی قیامت کې به الله دا حساب اخلي بیا یا نوکر دی خپل اجرت تنخوا پورا اخلی
او ड्यूटी पूरा न अदा की दा जिम्मेवार दे वैलुल लिलमुतफ्फिफीन